سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ابراهیم تاج یم. یو ځل بیا ستاسو سره د خپلې پاڼې نه نیغ په نیغه باندې یم. راسره خواته ناست ډېر لوی نوم چې موږ د ډېر وخت نه اورېدلی و، خو دغه شخصیت موږ لیدلی نه و. دغه نوم موږ ډېر اورېدلی و خو لیدلی هم نه و. نن ملاقات وشو په مومندو کې. طالب سنګر صاحب چې په زموږ څومره هم اسلامي معاشره ده دلته کې چار چاپېر دی زموږ په هغې کې د طالب سنګر صاحب شعرونه چلیږي هم او خلک یې اوري هم او ډېره زیاته مینه هم ورسره خلک لري. طالب سنګر صاحب راسره ناست دی، نو غواړم چې د ده نه څه شعرونه ریکارډ کړم او دا به داسې وي چې زه هم چې د یادګار په توګه باندې چې دا بیا سبا دغه ویډیو ګورم نو چې ماته بیا یاد وي چې او زما دغه وخت زما په ذهن کې راشي چې به مونږ ملاقات کړی و د طالب سنګر صاحب سره. نو د یادګیرنې په طور باندې غواړم چې د ده نه څه شعرونه شریک کړم. نو راځئ مونږ به ترې هم خوندونه واخلو، تاسو ترې هم خوندونه واخلئ. تاسو صاحب ډېره مننه. یو کلام درسره شریک کړم. څنګه چې تاسو ویلي وایي د خواب په شا دې زه یم، د خوب په شا دې زه یم، د تعبیر په شا دې زه یم، د خوب په شا دې زه یم، د تعبیر په شا دې زه یم، مسکا دغسې واخله او د ویر په شا دې زه یم. او که وایي نو ما وایي، که څه لیکي نو ما لیکي، که وایي نو ما وایي، که څه لیکي نو ما لیکي، خبرو کې دې زه یم، د تحریر په شا دې زه یم. او په نه چې مې ړنګ کړی په ښه مې ودان کړی، په نه چې مې ړنګ کړی په ښه مې ودان کړی، تخریب کې دې ځلیږم، د تعمیر په شا دې زه یم. او خطا نه یم که وایم چې له ما ځینې تعبیر یي، خطا نه یم که وایم چې له ما ځینې تعبیر یي، احساس سره دې ګډ یم، د ضمیر په شا دې زه یم. او که وایم چې په ما کې یې ورک شوی دروغ نه دي، که وایم چې په ما کې یې ورک شوی دروغ نه دي، چې ځان درته زه ښکارم، د تصویر په شا دې زه یم. که وایم چې په ما کې یې ورک شوی دروغ نه دي، چې ځان درته زه ښکارم، د تصویر په شا دې زه یم. او بې واګې د اختیار دې زما لاسو کې راکړي، بې واګې د اختیار دې زما لاسو کې راکړي، بادشاه چې دې ما غواړي د وزیر په شا دې زه یم. بادشاه چې دې ما غواړي د وزیر په شا دې زه یم. او طالب به یې په نور څه نه په دغې کړم تمامه، طالب به یې په نور څه نه په دغې کړم تمامه، تقدیر دې وس کې نه دی، تقدیر دې وس کې نه دی، د تدبیر په شا دې زه یم. دغه وختي چې کوم غزلې وي که نه د اسلام تختو هغې کې دوه شعره ووایي بیا راته یو غزل ووایي، یو شعر مخکې ووایي بیا ورپسې دغه شعر ووایي. ښه دغه به زه راواړم پکې زما دا زه په تکیه په دغه باندې کوم. ښه جي هغه داسې دی چې د یو لپاره موږ د شلو قرباني ورکوو، د یو لپاره موږ د شلو قرباني ورکوو، موږ په ګامونو ګوري نه د ځینې ګامه تښتو. او د دغه څه نه چې کوي خدای ګو دا رابریخي، د دغه څه نه چې کوي خدای ګو دا رابریخي، په خوله اسلام اسلام کوو نور د اسلامه تښتو. او دا دغه هم کې وایي دا دغه هم ډېره دغه ده چې طالبه موږ د څېړنکار او هر نقاد په وړاندې، طالبه موږ د څېړنکار او هر نقاد په وړاندې د پاملرنې غږ کوو نه چې د پامه تښتو. او داسې یو چې کوم ستاسو مشهور یې هغه ووایي، تاسو ته که په یاد یاد یې وګرځي. زومینګ وومینګ مه کوو، په یو ځای پرېږده، دونه روانه او دا څوک چې انسان یې خرڅوه او ښه ارزان، دا څوک چې انسان یې خرڅوه او ښه ارزان، افغان یو افغان یې خرڅوه او ښه ارزان. دا څوک چې انسان یې خرڅوه او ښه ارزان، افغان یو افغان یې خرڅوه او ښه ارزان. او څه سوچ و کنعاني او څه د دې سره په څنګ کې، څه سوچ و کنعاني او څه د دې سره په څنګ کې، خپل نه د بل جانان یې خرڅوه او ښه ارزان. او څه سوچ و کنعاني او څه د دې سره په څنګ کې، خپل نه د بل جانان یې خرڅوه او ښه ارزان. او ارزان نه چا ویړیا نه، ارزان نه چا ویړیا نه اخیسته حالاتو داسي، ارزان نه چا ویړیا نه اخیسته حالاتو داسي، په ځمکه چې اسمان یې خرڅوه او ښه ارزان. ارزان نه چا ویړیا نه اخیسته حالاتو داسي، په ځمکه چې اسمان یې خرڅوه او ښه ارزان. او د دوه پیسو د دوه ټکو دپاره
د دوانو د 2 پیسو د 2 ټکو د پاره یو کس خپل ایمان خرڅوه او خارزان د دوانو د 2 پیسو د 2 ټکو د پاره یو کس خپل ایمان خرڅوه او خارزان او یو ځوان زلمی میولی د بازار کې چې نشیله د ځینې شعر په کلام کې نه راوړم خو کې راوستی مې دي یو ځوان زلمی میولی د بازار کې چې نشیله د کونډې مور پیزوانې خرڅوه او خارزان یو ځوان زلمی میولی د بازار کې چې نشیله د کونډې مور پیزوانې خرڅوه او خارزان او ناپوه او هوښیار نه په ناپوه یې خرڅ نه کړو ناپوه او هوښیار نه په ناپوه یې خرڅ نه کړو چې ګټه نه تاوان یې خرڅوه او خارزان او که خرڅ نشو په دغې چې بازار کې و تېروتې که خرڅ نشو په دغې چې بازار کې و تېروتې شاعر خپل دیوان یې خرڅوه او خارزان که خرڅ نشو په دغې چې بازار کې و تېروتې شاعر خپل دیوان یې خرڅوه او خارزان او طالبه دا خامتا وه او بیا وه د غله د لاسه طالبه دا خامتا وه او بیا وه د غله د لاسه که ګران دلته ارزاني خرڅوه که ګران دلته ارزاني خرڅوه او خارزان که ګران دلته ارزاني خرڅوه او خارزان زما یقین دی زما امید دی چې تاسو به خوند اخیستی وي د دغه شعرونو نه هر چېرته چې خوشحاله اوسئ ما ډېر وخت داسې مرکې نه دي کړي خو چې کله داسې شخصیتو سره کښېنم نو بیا مې زړه غواړي چې خامخا څه شعرونه د دوی نه واورو موږ خپل شعرونه ویلي دي دوی ته اوس د دوی نه موږ چې شعرونه واورو نو هر چېرته چې خوشحاله اوسئ اباد اوسئ